کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند دوه منې او چې وي سوځي هغه شی درې منې سي هغه چې دی وروره که دغه دی بوټي دي وچ بوټي څنګه کېدای شي بوټي ور چې لاندې وي درانه مثال چې وچ سي بیا دغه پرچم سپکي چې وسوځي بیا برته دغه پرچم درانه نه دی نو چې ودې سوځل خو دی در هغه لس وکړو سره ولاړله یې رس نور وایي هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی دې وسوځي درې منې سي دا خو زما په دماغ کې یو شی راځي لیکن لرګی دی چې لوند شي دوه منه بس چې وسوځي درې منه خو دا خو ختمیږي ګر سره لرګی چې وسوځي سو یې رس ولا ختم سي لیکن دلته چې دې وسوځي دی ډېر سي درې منې سي نو دا سوال جواب هم په دماغ کې نه راځي چې اوس که ته موږ ته یو 2 منټه ټیم راکړه سوچ په وکړم هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې ودې سوځي درې منې سي ځکه سوال یې راپیدا وکړي لږ سوچ پر وکړه چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی دې وسوځي درې منې سي وچه ډوډۍ وچه ډوډۍ څنګه دی وچه ډوډۍ لنډی وزن لري بیا چې وچه سي نو بیا دغه سي دا چې وچه سي وزن یې څنګه سي کم سي کم سي هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی وسوځي دی درې منې سي دا نو څنګه شی یار چې زیات وزن یې زیات سي وسوځل سي چې وسوځل سي د وزن زیات سي درې منې سي زه خو وایم چې دا به لرګي چې لاندې سي بیا وزن یې زیات سي دلته چې ته وسوځي د وزن زیات ښه دا چې وسوځل سي وسوځل سي دا نو اوس ډېر ناوله ده شی د ذهن ته مې نه راځي دا رنګه شی دا اوس څنګه وسوځل سي په ذهن کې نه درځي یاره په ذهن کې نه راځي هر څونه سوچ وکړې بیا هم تر اوسه پورې مې داسې اوله پوښتنه ده په زندګي کې چې دا تا راسه کړې ده ډېر مننه هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی دې وسوځي درې منې سي یاره ولاکه څه درته ووایم دا خو دی سوال ذهن کې خاص نه راځي مطلب بیا هم لږ سوچ پر وکړه چې ګسر دا مطلب چیز کېدای شي چې هغه وسوځي دی درې منې سي ولاکه نور مې شی درښولی دلته دا اوس یې سوځېدل د بیا درې منې دلته شی په ذهن کې کېدای شي در کلي راښولی به چې ته وسوځي هغه زیات سي دلته در صحیح سي دا ولاکه په ذهن کې ته راځي دا زه په ذهن کې نه راځي وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې چې ودې سوځي درې منې سي مطلب چې ودې سوځي دی زیات ذهن ته مې نه راځي څه درته وایم لږ سوچ پر وکړه ستا د ملګرو څه پوښتنه وکړه دی خو سختۍ مخکې ډېر درباندې خندل دی خو نو خاندي دی دغه شیان دي نه یاره څه درته وایم نه در معلوم نه در معلوم هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی وسوځي درې منې سي دا کوپره څنګه دی چې وچه یو منه چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی وسوځي نو درې منې سي ولاکه نه در معلوم لږ سوچ پر وکړه تنباخ باندې به څنګه دی لاندې چې نه درانه چې نه څوک چې ودې سوځل بیا نو دلته چې دی وسوځي دی نور زیات سي درې منې سي یو نه دوه نه درې منې سي او پنبه چې د هغه ودې سوځل ختم سول هغه یو من لا نه پاتېږي یاره ولاکه لږ سوچ پر وکړه بیا هم بل شی که ذهن نه درځي کېدای شي پر برابر سي هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی وسوځي درې منې سي یاره داسې خو زما بل ملګري چې جواب درکړي ما چې سوچ کې والې زه هم دغه رقم به مطلب ستا هم دغه رایه ده زما هم دغه رایه ده بوټی دی بوټي به انشاءالله لیکن بوټي چې وسوځي خو یې رسي بالکل کمزور مطلب ختم سي او دا هلته چې وسوځي دی زیات سي یاره نه راته په ذهن کې نه درځي ډېر مننه هغه کوم شی دی چې وچ وي یو منې چې لوند وي دوه منې او چې هغه شی دی وسوځي درې منې سي یاره چې وچې یو منې چې لوند وي دوه منې او چې وسوځي درې منې سي یاره ولاکه په ذهن کې خو نه راځي لږ سخت دی اوس نو سوچ پر وکړه یاره کوم شی ذهن نه درکړي ډایرکټ راشه که پر ولګېدې خوا وه که نه پر ولګېدې به هېڅ خبره چې وچې درې منه یاره ولاکه درک نه راکوي
په ذهن کې نه درځي یا ولاکه راځي. هغه کوم شی دی چې وچ وي 1 من چې لوند وي 2 من او چې هغه شی دی وسوځي 3 من یاره چې وچ وي 1 من یو من وي چې لوند وي 2 من او چې هغه شی دی وسوځي 3 من یاره په ذهن کې نه راځي. لږ سوچ وکړه سخت سوال دی خاص په ذهن کې نه راځي. ته لږ سوچ وکړه چې دا څنګه شی کېدای شي وچه ډوډۍ وچ ډوډۍ څنګه کېدای شي وچه ډوډۍ چې لنده وزن لري بیا چې وچه سي نو بیا دغه سي دا چې وچه سي وزن یې څنګه کم سي و کم سي او چې ودې سوځله ماره خو درغله وزن کم سي نو دلته چې ته وسوځي دلته د نور وزن زیات دی 3 من چې ودې سوځله شه لږ سوچ وکړه چې دا څنګه شی کېدای شي چې ودې سوځي د هلته وزن زیات دی الله که تا سوال بیخي سخت ذهن کې نه درځي یا په ذهن ډېر مننه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر اوسه نوم دې چېرته نصیب الله نصیب الله د کوم ځای اوسېدونکی د نوي کلي اوسېدونکی. د نوي کلي ښه دا راته وایه هغه کوم شی دی چې وچ وي 1 من چې لوند وي 2 من او چې هغه شی دی وسوځي 3 من سي یاره څه درته ووایم لږ سوچ پر وکړه چې مطلب دا څنګه شی کېدای شي چې وچ 1 من چې لوند وي 2 من او چې هغه شی دی وسوځي 3 من سي دا به لرګی نو لرګی څنګه کېدای شي لرګی خو نو اوله وارې چې سوځلی نه یې لوند دی دروند دی بالکل دروند چې ودې سوځی خو شی نه سپات خالي یې رپات سپک دلته چې ته یې وسوځي د نور وزن زیات کړي د نور وزن زیات نور کړي وزن زیات کړي 3 من سي چې ودې سوځي دا به بیا په دې کې شی پخېدلی څنګه شی لږ سوچ پر وکړه اوس لږ پر ولګېدلی په دې کې یو شی د اوله وارې وزن لري بیا دېګ ته واچو پوښتې کوي پوښتې کوي اوبه ورسره میلاو شي هر څه چې ټماټر هر څه چې ورسره میلاو شي دی زیات سو نو وزن یې زیات کړي راودې شولې خالي دا شي نوم راوړشه چې شی چېشتي بالکل هغه شی دی په دې کې پخېږي اوبه ور لوېږي دا به وریځي بالکل ورځي دي ډېره مننه نوم دې شي نصیب الله نصیب الله ملګرو مو د سوال جواب نصیب الله راکړي نو خالي په سوال جواب باندې کې چې دته بوز ګفت ورکړو نصیب الله خان دا ګفت قبول کړه مننه ډېر مننه سوال جواب نصیب الله راکړي تر بل پروګرام پر خپل کوربه کې پیتالي او کیمرامین حکمت خان ته ورکړي اجازه د الله په امان وسلام